نن سبا په دې جدید دور کې هر یو کس دا سوچ کوي چې د انګلیش د کم ځای نه زده کړم او زه به انګلیش څنګه زده کړم. یعنی د انګلیش شروعات د کم ځای نه وکړم او زه به انګلیش کم ځای ته لاړ شم چې په هغه ځای کې د انګلیش په لږ وخت کې ډېر ښه زده کړم. څه داسې خلک دي چې هغوی سره د انسټیټیوټ تلو لپاره ټایم نشته یا د انسټیټیوټ کې داخلي کولو دپاره ورسره د هغې فیس نشته. نو انشاءالله د دې ویډیو کتلو نه بعد به ستاسو ټولې دا مسلې ختمې شي چې فیس نشته، ټایم نشته وغیره وغیره څومره مسلې چې د ستاسو د انګلیش زده کولو لپاره هغه به ټولې ختمې شي. په دې ویډیو کې تاسو له 3 ټیپس درکوم چې د هغې په اپلای کولو سره به تاسو وګورئ چېرې په لږ وخت کې زموږ انګلیش څونه ښه امپروف کېږي او زموږ انګلیش د کم لیول نه کم لیول ته دي، یعنې زموږ انګلیش لیول کې څونه بدلون راځي. دې ټیپس اپلای کولو سره به تاسو خپل انګلیش کې بدلون ته وګورئ او بیا ماته ته ووایي چېرې بالکل موږ دا اپلای کړل او موږ په خپل انګلیش کې ډېر زیات بدلون ولیدو، موږ خپل انګلیش ډېر زیات امپروف کړو، ډېر های لیول ته بوتلو. نو ټپس نمبر 1 دا دی هغه کسانو لپاره څوک چې دا غواړي چې دوی په لږ وخت کې انګلیش زده کړم او ډېر په اسانۍ سره دې زده کړم. نو هغوی دپاره دا پکار دي چې نو ګرامر جسټ وکابولري. نو هغوی دپاره دا درې جملې د دې خبرې دا مطلب دی چې هغوی ته دا پکار دي چې هغوی دې په شروع کې ګرامر نه زده کوي، یعنې په شروع کې دې هغوی اکټیو پیسیو وایس ټینسز او ډایرکټ او انډایرکټ دا بالکل نه زده کوي. هغوی ته پکار دي چې په شروع کې هغوی وکابولري زده کړي، د خلکو نه الفاظ زده کړي، ورډ زده کړي. ځکه چې که دا په شروعاتو کې ګرامر زده کول شروع کړي نو دی به په هغه وخت کې دا ګرامر ډېر زیات بور کړي او ده ته به انګلیش زده کړه بده ولګي، دا انګلیش به دی بیا نه زده کوي، دی به د انګلیش زده کولو نه زړه به د انګلیش زده کولو نه موړ شي. نو دلته په شروع کې دا پکار دي چې دا وکابولري زده کړي، د خلکو نه الفاظ واوري، خپله چې کوم الفاظ دله ورځي هغه د دا استعمالول شروع کړي. اوس د دې وکابولري په باره کې موږ یو کورس راډیولی دی چې 4000 اسینشل ورډ کورس دی چې هغه اتې هم ډېر زیات لازمي دی د انګلیش زده کولو لپاره او دا دې هم که تاسو چېرته وکابولري زده کول انګلیش زده کول غواړئ نو هغه کورس چې کوم دی کوم چې موږ را شروع کړی یو کمپلیټ پلی لیسټ موږ رانیولی دی چې دا به تاسو ته موږ انشاءالله سټیپ بای سټیپ درکوو او په هر یو دغه کې به تاسو ته موږ 100-200 ورډ چې کوم دي دا انګلیش دا به تاسو ته درکوو چې هغې ته به تاسو وکابولري ډېره زیاته ښه شي. بل په دې کورس کې موږ ټول هغه سنټنسز شامل کړي دي کوم چې ډېر زیات ضروري دي اوس وخت کې تاسو لپاره، تاسو له زده کولو لپاره هغه ډېر زیات لازمي دي. که چېرته اوس وخت کې تاسو دغه سنټنسز چې په کوم دغه کورس کې موږ استعمال کړي دي دا که چېرته تاسو زده کړئ نو تاسو به په ډیلی لایف کې چې کوم دی ډېرې زیاتې خبرې به تاسو په انګلیش کې کولی شئ. نو 4000 اسینشل ورډ کورس چې کوم دی هغه موږ رانیولی دی او کمپلیټ پلی لیسټ به انشاءالله موږ برابرو 4000 اسینشل ورډ کورس به تاسو له درکوو. ټپ نمبر 2 دا دی چې تاسو له په انګلیش کې اورېدل او ویل پکار دي. یعنې اوس تاسو دا خبره کوو چې موږ به څنګه انګلیش کې اورېدل کوو او ویل به کوو، موږ له انګلیش نه راځي او نه اورو چې نو موږ پرې پوهېږو. نو د هغې خبره دا ده چې تاسو له دې وخت کې په انګلیش کې روزانه یو داسې مووي اورېدل پکار دي، یو داسې ویډیو په یوټیوب کې کتل پکار دي چې هغې سره تاسو انګلیش اورئ، خو هغه ویډیو چې هغې سره سب ټایټل وي لاندې لیکل ورسره وي د انګلیش باره کې. نو دې سره چې تاسو کله انګلیش اورېدل شروع کوئ نو دې سره به اټومیټیکلی ستاسو ذهن کې ډېرې زیاتې خبرې ډېرې زیاتې سنټنسز هغه به ستاسو په ذهن کې سیو شي چې هغه به تاسو له ډېره زیاته پیدا درکړي د انګلیش په زده کولو کې. بله غټه خبره خو دا چې کله تاسو دا اورېدل شروع کوئ دا ویډیو په یوټیوب باندې دلته یو چینل سلیکټ کړئ او د هغې نه روزانه یو د انګلیش کارټون ویډیو ګورئ. نو بله غټه فایده به تاسو د دې نه دا وشي چې کله تاسو پروناونسیشن کوئ تاسو به تلفظ به ډېر زیات صحیح وي، یعنې تاسو الفاظ چې کوم وي د هغې پروناونسیشن به ډېر زیات صحیح وي او دې سره به ستاسو پروناونسیشن هم صحیح شي. نو په دویم ټپ کې زما تاسو ته دا مشوره ده چې تاسو روزانه د یو یوټیوب چینل نه د انګلیش مووي والا یا انګلیش ویډیوز کارټون چې کوم دی دا روزانه ګورئ خو چې د هغې سره سب ټایټل وي چې لاندې ورسره انګلیش لیکل دي نو دې سره به تاسو انګلیش ډېر زیات ښه زده کړی شي. ټپ نمبر 3
په دې کې ته تاسو ته دا خبره کوم په دې ټپس کې اخیری ټپس دی چې تاسو لا ټاک ان انګلیش په انګلیش کې له خبرې کول پکار دي که تاسو اوس وایي چې من هو په انګلیش کې خبرې نه راځي نو انګلیش غلط وایي خو لیکن ویل تاسو لازمي پکار دي تاسو یو خبره په انګلیش کې کولی شئ نو پښتو کې مه کوئ لکه فار اګزامپل ته چې ویلی شي چې نو ته په انګلیش کې دا دې ته ټیم ویلی شي نو که ته چېرته چې په دې ټیم وې نو دې سره به ستا اټومیټیکلی د انګلیش زده کولو سره شوق پیدا شي او ته به دا یو دغه چې دی که نه ته بیا هر یو څیز ته په انګلیش کې نوم وې نو دا به ستا یادېږي او دا به ستا ذهن کې سیو کېږي نو چې تا کله دا ورډ مینینګ او دا وکیبلري زده کړه لکه انګلیش ډېر زیات الفاظ زده کړل نو دې سره به ته هر قسمه جمله په انګلیش کې ویلی شي او انګلیش کې به خلکو سره خبرې اترې کولی شي نو ځکه تاسو ته په درېیم ټپس کې زما دا خبره ده چې تاسو انګلیش وایئ غلط وایئ خو لیکن خامخا یې وایئ ګوره کله چې انسان ته د یو ماحول میلاو شي د یو زبان نو په هغه دغه کې په هغه ماحول کې هغه انګلیش ډېر زیات زر زده کوي ولې زر زده کوي ګوره تاسو چې کوم ما دا 3 ټپس درکړل په دې کې ما تاسو ته ویل چې کله تاسو خلکو نه الفاظ اورئ نو په ماحول کې خلک الفاظ هم واوري دویم یې درته وویل چې تاسو غلط انګلیش وایي نو چې کله تاسو د یو ماحول کې پاتې شئ او هغه خلکو سره او وی مطابق جب ووایي نو هغه اټومیټیکلی ستاسو زده کېږي ځکه چې کله انسان ماحول کې پاتې شي نو هغه ډېر دا لینګویجز چې کوم دي دا په یو ماحول کې ډېر زیات زده کېږي تاسو وینئ دا کوم چې سکولونه دي که نه کوم چې های سکولونه دي په دې کې زیاتره انګلیش لینګویج ویلی کېږي نو د هغې ماشومان چې کوم دي هغه په څلورم پنځم کې انګلیش زده کړی وي خو چې په کومو کې نه ویلی کېږي نو هغوی د هغوی سټوډنټ چې کوم دي لسمه پورې ورته خو انګلیش ویلی نه شي د هغې وجه کوم ده هغه ماحول دی نو تاسو له د انګلیش ماحول جوړول پکار دي څه ورځې وخت کې ما یو ویډیو اپلوډ کړی وه چې په هغې کې تاسو ته ما یو ایپس درکړی و چې هغه یو داسې ایپس و چې هغې به تاسو سره انګلیش کې خبرې کولې که چېرته تاسو ته هغه ویډیو نه معلوم نو د هغه ویډیو لینک چې کوم دی هغه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم دا اپ را انسټال کړئ او دې سره روزانه لږ وخت لپاره چیټینګ کوئ دا تاسو سره په انګلیش کې خبرې اترې کوئ خلاصه زما د ټولو خبرو خلاصه دا ده چې لومبی تاسو له ګرامر زده کول نه دي پکار وکیبلري زده کول پکار دي هر کومه الفاظ اورېدل پکار دي دویم تاسو ته ما ته مشوره درکړه چې تاسو له په یوټیوب کې یا په نور داسې سوشل میډیا پلیټفارم باندې یو داسې چینل یا یو داسې پیج سلیکټ کول پکار دي چې په هغې کې تاسو انګلیش اورئ او هغه انګلیش چې د هغې سره سب ټایټل وي انګلیش اورئ او اینې یې درېیم ما تاسو ته دا مشوره درکړه چې تاسو په انګلیش کې خبرې کوئ غلطې کوئ ټیک دې نه وي خو چې تاسو په انګلیش کې خامخا څه نه څه خبرې کولی شئ بل زما خو 100% دا یقین دی چې په دې ویډیو ته تاسو په کوم نیت باندې راغلی وئ نو هغه به انشاءالله تاسو ضرور ترلاسه کړي وي تاسو د انګلیش باره کې چې کومې مسلې راوړې وي دې ویډیو ته راغلی وئ او په دې ویډیو باندې کلیک کړی و نو هغه ټولې مسلې به انشاءالله ستاسو حل شوي وي دې ویډیو په اختتام کې یو خبره کول غواړم خو چې تاسو د انګلیش زده کړې په باره کې څه قسمه پوښتنې نو بالکل تاسو ما نه کولی شئ زه به انشاءالله پوره کوشش کوم چې د هغې سوال تاسو ته یو بهترین او مدیدار جواب درکوم چې د هغې سره ستاسو مسله ډېره په ښه طریقې سره حل شي ځکه چې زموږ د چینل جوړولو مقصد هم صرف تاسو ته انګلیش ښودل دي چې تاسو ته په انګلیش کې راتلونکې مسلې ټولې د هغې د حل وباسم او تاسو ته په انګلیش کې داسې څه پرېږدم چې هغه تاسو ته ویل پکار دي او دې پرېږدم نو مهرباني وکړئ که چېرته تاسو هم انګلیش زده کول غواړئ نو زموږ دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ او ویډیو له لایک ضرور ورکړئ